ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا سیرت شروع غزواتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تقریبا په اکثر غزاګانو کې شریک شوی دی. بعضی غزواتو کې دغه شرکت تیر جمعه کې هم بیان کړو او باقی نن به ذکر کوم. یو غزا د بنو المصطلق و چې هغې ته غزوة المریسی هم ویل کېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خبر را رسېدلی و چې په بنو المصطلق چې کوم دي هغې ستا خلاف فوج تیار کړی دی، لښکر یې تیار کړی دی او حمله کول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم لښکر تیار کړو. د مهاجرینو چې کوم جنډه وه نو هغې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورکړې وه بنا په یو قول باندې او بل قول په بنا باندې عمار ابن یاسر ته. او د انصارو چې کوم جنډه وه نو هغه سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه ته ورکړې وه. کله چې دوی روان شول نو مریسیه دا اصل کې اوبه دي د دې بنو المصطلق چې کومه علاقه ده د هغې سره نږدې. نو په هغه ځای کې معرکه شروع شوه. معرکه چې کومه دومره طویل نه وه بلکې لږ ساعت دپاره وه. صحابه کرامو چې کله حمله وکړه ښه زورداره نو د بنو المصطلق د هغې څه لس کسان یا څه دبره هغې پکې قتل کړه، باقي ټول چې کوم وو هغې قیدیان کړه او د صحابه کرامو نه صرف یو تن چې کوم د هغه شهید شوی و. دغه غزا کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغې شرکت پکې هم او په دغه غزا کې چې کله واپس بیرته نبی صلی الله علیه وسلم راته په لاره کې د یو انصاري او د یو مهاجر د هغې څه لږ اختلاف راغی. دا اختلافات د هر چا راځي. کور کې نږدې خلک چې کومې خپل وروڼه خپل مور و پلار د هغې سره هم کله دا خبرې اترې راځي او راوړي. دا څه همیشه د دشمنۍ علامه نه وي. د یو انصاري او د یو مهاجر د یې خپل منځ کې لږ اختلاف راغی، یو بل باندې څه ګزاره وکړو. نو هغه مهاجر چې کوم نو هغه آواز وکړي یا للمهاجرین، مهاجرین را ورسېږئ. انصاري چې کوم نو هغه هم آواز وکړو یا للانصار، یا انصارو. په دې کې ټول چې کومه راجمع شو نو قابو جګړه جوړه شوې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دعوها فانها منتنه. دا د قوم پرستۍ خبرې پرېږدئ. یو ته آواز کوي بل ته آواز کوي. قوم پرستي په اسلام کې نشته نه. قومیت صرف دې دپاره دی چې تعارف وشي. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صرف تعارف دپاره چې دا وپېژندلی شي چې دا پلانې قوم دی، دا پلانې قوم دی. په دې باندې احکام مرتب کېږي. نور المسلمون المؤمنون کجسد واحد. دا د یو بدن غوندې حیثیت لري. اوس دې زمانه کې خو قوم پرستي دومره سیوا شو چې څه انتها یې نشته دی. تنظیمونه یې جوړ کړي دي، دا یې صدر دی جي، دا یې جنرل سیکرټري دی، دا فلان دی، دا فلان دی. او چې تپوس دې وکړي که نه چې دا قوم پرستي څنګه کوئ؟ نه جي وایي دا خو موږ په ښه نیت باندې کوو. دا چې زمونږ په دې قوم کې څوک مظلومان دي، څوک غریبانان دي، د هغې به مرسته کوو. دروغ ولې وایې؟ خلکو له دوکه ورکړې. ستا مطلب دا دی
چې زما قوميز وینو که ظالم یم به مرسته کومه او که هر شی وي زه به مرسته کومه. خلکو له دوکه ولې ورکې؟ تاغه تحصیل به وله کومه چې که چرسي او ظالمه پوډري او غله او ډاکو که نه نو ام به وله بیا زه هلته تاڼو تحصیل چېړم وله او هغې کې به زه راخلاصومه. دوکه ورکوي، ټول دوکه ورکوي خلکو له. قوم پرستي هېڅ حیثیت په اسلام کې نشته دی. دی دا زموږ قوم دی او پلان دی او ډینګ دی. موږ ټول مسلمانان یو. موږ د یو بابا آدم علیه السلام د هغه اولاد یو. انا خلقناکم من ذکر و انثى. الله وایي د یو نر او د یو ښځې نه پیدا کړي وي چې آدم علیه السلام او حوا دي. موږ ټوله رج آدم علیه السلام او حوا ته کېږي. ټیک د بعضې قومونو ته فضیلت میلاوي هغه جدا خبره ده، ولیکن عام مدد چې کوو موږ تعاون کوو نو موږ په حیثیت د مسلمان باندې کوو. مسلمانان به د یو بل سره چې کوم وي وروڼه وي. انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم. مسلمان رور د بل مسلمان دی. دا به ګیله شي دا پلان کې قوم دی دا پلان کې قوم دی چې دا قومیز مو زه به تعاون کوم او چې دا نو چې زه به تعاون نه کوم. دا د قوم پرستۍ خبرې چې که څوک کوي که نه دا هغه ګنده خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل دعوها فانها منتنه، پرېږدئ دا ګنده خبرې ویل. دا مهاجر دی دا انصاري دی ویل. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا خو لازم موجود دي متاسس اختلاف کوي. بس هغه صحابه کرام خو ډېر زر مایله کېدونکي خلک وو، یو بل یې غاړې ورکړې یو بل یې معافي وغوښتله. په دې غزا د بنو المستلق کې کسان راغله، د غزا د بنو المستلق کې بعضې کسانو رسېږ کړي وو او بعض نورو دا کې واقعاتو کې داسې ویلي وو. په دې غزا د بنو المستلق کې وی دا یو خبر راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم د چا ویلو چې پلانې سړی چې کوم دی هغه شهید شو، پلانې چې کوم دی هغه شهید شو. ځینې علماو خو دا ویلي چې په دې کې صرف یو تن هغه وفات شوی دی، شهید شوی دی. خو ځینې وایي چې دا ډېر پکې دي، فلان کې شهید فلان کې شهید. د عمر کردار په دې کې بیا دا و چې عمر ځانو په دغه دوران کې ویلو، عمر ځانو ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو عمر پاس خلکو ته وینا وکړه او اصل کې دا کس چې پلان کې شهید دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نه نه شهید دا ما په صادر کې لیدل چې اور صادر دغه جوړ تام چا پیر شی او دا صادر نه پټ کړي مالی غنیمت چې هغه تقسیم شي نو دا صادر پټ کړي دی هغه د اور صادر اوس جوړ شوی دغه چا پیر شوی دی. بل پاس عمر فنادي في الناس आवाज په خلکو کې الله يدخل الجنه الا نفس مؤمن، جنت ته مؤمن نفس داخليږي. عمر دغه حیثیت ځکه نبی وته پاس عمر خلکو ته اعلان وکړ. په لار کې چې دغه واقعه رااله د دې انصار او د دې مهاجرینو په دې کې د منافقینو سردار شو عبد الله ابن ابي هغه دلته یو خبره وکړه. اته خبر ملاو شو چې انصار او مهاجرین ختی دي. نو ویلو ولخا زمونږ روټي خوړلې موږ ولا زی ورکو زمونږ خلاف کوي ویل و دې خو د مثال لکه عربی کې وایي چې سم من قلبك ليأكلك سپېدې څورب کچې بیرته دی وخوري. نا ټیم کې یو خطرناک جمله دی ویل عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. کوم مدینه ته واپس شو عزت من په مدینه کې براوله کې دا ذلیل ابو باسی عزت من ځان ته او نعوذ بالله ذلیل نبی صلی الله علیه وسلم ته. دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته مراور سید عمر بن الخطاب رضی الله عنه آت مراور سید عمر دا نو ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله په اجازت کې چې سید 68 استو هم ختمې کوم. نبی وته ویل پرې د عمر خیر دی. فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. بیا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وجني. نبی صلی الله علیه وسلم خو خلکو ته اخلاق ښودل چې نبی خپل ملګرو سره احسان مینه محبت کوي. کدا خبره دا پروپاګاندا عام شي چې نبی خپل خلک وجني بیا به اسلام ته څوک ناراضي. بل پرې دی ویل غزوه احزاب کی ام عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه شرکت کوي. غزوه احزاب کی غزوه احزاب غزوه خندق مشهور غزا ده
مکی مشرکانو د یهودو ځان سره ملګري کړي او ډېر قبایل ځان سره ملګري کړي په مدینه باندې حمله ورو. مشهور واقعه هغه مختصر ذکر کومه. نبی ته خبر راورسېد چې مشرکین مکه حمله کوي او ډېر غټ لښکر تیار کړی سره 10,000 لښکر دی 10,000. نبی صاحبو سره مشوره وکړه چې څه چلو. هر چا خپل مشوره وکړه. سلمان فارسی رضی الله عنه هغه مشوره واغستله. هغه وتویل یا رسول الله زمون فارس کې په ایران کې کله به چې داسې په یو علاقه باندې بار نه حمله کېدله او طاقت بل کمزوری و نو موږ به تیر چاپېره د دې علاقې نه خندق کرستو. زما مشوره داره چې دوی په کومه لاره راځي تیر چاپېره د مدینې نه هلته خندق وکرستلی شي. نبي دا مشوره باندې عمل وکړو. تقسیم یې وکړو. دا ځای د هغه ځای نه دا مهاجرین کړي دا به د هغه ځای پورې انصار کړي. تقسیم وشو. خندق وکرستلی شو او په دې کې لښکر چې کوم دي هغه راورسېدلي. چونکې په دې دوران کې د دې خندق په کرستو کې مختلف احوال مخې ته راغلي وو. معجزات هم پکې راښکاره شوي وو. لکه جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي وایي ما وکتل نبي صلی الله علیه وسلم تسکو روانه نو دا تسکو چې کله واله دا کمیس په لږ چوت شو. ما وکتل په دې خېټو پسې کمرې تړلي د ولګې د لاسه په منډه باندې رانم کور ته. ښځې ته مې ویلم دا خو نبي صلی الله علیه وسلم خاص ملګری جابر. نو زه کور ته رالم په منډه باندې کور والا ته مې ویل چې نبي صلی الله علیه وسلم وږی دی. ما ولیده چې په کمرې په خېټه پسې تړلي دي. که صحیح زر تیار کا فورا. ویل هغې ویل چې بس لږه وربشي دي او بس زر زر میچن کما یو ورغومی دی هغې زر حلال کا هغه ویل ته دا زر زر تیار کړو زه نبي ته وینا کوم. هغه ورته نبي ته وینا وکړه ګوره چې نور څوک رانه شي ځکه نه کافي کېږي بس یو څو کسان شي ورسره. جابر بن عبدالله رضی الله عنه چې کله لاړ نبي صلی الله علیه وسلم خندق کې تسکوره وهي. دې ته قیادت ویلې کېدلی شي. قیادت دې ته نه ویلې کېږي چې قلاره کېده ایسیګانو ته کېنه چیرټو ته کېنه مزې چرچې کوه او خلک چې کوم دی هغه دي سپي وخوري حیوانات دي وخوري. دې ته قیادت نه ویلې کېږي. داسې قیادت بدله زه په 1000 کاله وکړم. دا اوس کوم قیادتونه کېږي او کوم مشرۍ نه کېږي. نن سبا قیادت عبارت د سره د عیش معاش مزې او چرچې او حرام خوري کوه. عمر غوندې قیادت وکړه د نبي غوندې قیادت وکړه د ابوبکر غوندې قیادت وکړه چې تا نه خولي وځي که نه وځي. نبي صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې تسکوره وهي. باچیان هم چېرته لیدلې تسکوره یې والې ده. زه هم باچیان عجیب باچیان دي. شجرکاري چې کله کېږي که نه په لوښي کې ورسې خاوره راوړي او هلته یې وراړته یا دغه ته هغه کوړي ته یې وراړته او دغه پکې نال کړي او پړپ یې وکړي او دعا وکړي او غټ کار یې وکړو ونه یې نه هلکله دا تسکوره والی شوې. نبي صلی الله علیه وسلم تسکوره والا جابر بن عبدالله رضی الله عنه راغی ورته په غلي بغوت کې یا رسول الله ستا دپاره مې لږ خوراک تیار کړی دی. یو څو درې څلور کسان که داسې هغې ته ویوه وایي نبي صلی الله علیه وسلم تسکوره پرېښودله ودرېده. تسکوره یې سړی وټیټي که نه ودرېده ویې خندل ورته غږ یې وکړی خندق والا جابر خوراک تیار کړی راځئ. جابر کور ته را منډې کړې چې دا څه په مصیبت واوښتم. غونډ لښکر را پسې راغی. کور ته راغی بیبي ته یې ویله خو ما نبي ته یې ویله خو ټول لښکر را ورته وغېنه وکړه. ښځه ډېره هوښیاره وه. او تا نبي ته ویلي چې دومره خوراک دی چې ستا کافي کېږي او ستا یې څو ملګرو ویل او ویل بس ته الله رسول ښه پوهېږي. ویل نبي صلی الله علیه وسلم راغی او وینا یې ورته وکړه ویل وړه راوباسئ او وړه کې خپل لاړې مبارکې توکلې او دارنګې کټوۍ او په خپله ورته بیا کټوۍ ته کېناسته او جابر ته یې ویل ویل ورشه د ګاونډ کې یو بله ښځه هغې ته مې راوکړه چې راشي ستا د کور والا سره روټۍ پخې کړي او روټۍ پخې شوې او نبي صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې هغې له خوراک ورکاوه. غونډ لښکر یې چې کوم دی هغه موړ شو. خو په دې کنستلو کې دا خو ډېر ورځې کنستلو په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه د مازدیګر مونځ هم پوره پاتې شو. یو روایت کې راځي ماسپښین مازدیګر ماښام د درې واړه مونځونه ترې پاتې شو. عمر رضی الله عنه هغه راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته مازدیګر مونځ ترې پاتې شوی و. راغی دا ردې بدې وایي د مشرکینو ته ویلې او ویل یا رسول الله نور پرېوته چې ما مونځ کاوه. نبي ورته ویل ما هم لا مونځ نه دی کړی. ویل
الله دې دې کورونه د ور لړک کیول او بیا بوتخان سی خو غونته دی هغه ته کوشو اول ته بیا او د سونه وکړه نمازیګر منځ مو کو به د ماخام منځ کو به د ماسوتن منځ کو نو غزوه احزاب کی عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه شرکت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم په څنګ باندې ولاړ صلح حدیبیه کې دار حوازن غزوه خیبر پر ټول کې عمر بن الخطاب شرکت کړي او د هغه څخه واقعیت مخکې ذکر کړي خو تاسو د عمر حیثیت د دین معلومول شي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم حدیبیه ته لاړ مخکې موږ وضاحت سره ستاسو په سیرت کې ذکر کړو چې نبی خوب لیدل او چې زتلې ما مکې ته عمره لا صحابه ته ویل ززم ویل کسانو سره روان شو 1400 یا 1500 کله چې مکې ته نږدې شول نو نبی صلی الله علیه وسلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه تی ویل ته د سیوک تلاش مکې ته او مکی خلق صرف خبر کا چې منګ د عمره د پار راغلی ګوره من جنگ لنی راغلی چې دې څه مزاحمت ونه کی چرتا رکاوټ پیدا نه کی عمر دانو ته یا رسول الله تا ته پته ده چې په مکه کې زما چې کم خاندان دي دغه نه څوک پاتې نه دي څوک نشته الته زما او تا ته پته ده چې د قریشو زما سره کومه دښمنی ده نو ټول دنیا ته واضح ده چې هغه سره څومره دښمنی کوي ما سره څومره دښمنی کوي لہذا زما مشوره ده یا رسول الله تک زما په ځای باندې د یو شخص ته تخیم چې هغه ته ډېر محبوب دی دایو سره تعلقات ډېر خدي نه به خیر څوک ول عثمان ابن عفان رضی الله عنه ولېګا ټیک د سامو شورم ټیک دی عثمان رضی الله عنه ولېګا چې تلار شه هغه ته یو چې موږ صرف عمره لپاره راغلی جنگ لپاره نه راغلی عثمان چې لاړل تا هغه کې سار شو یو غلط خبر خور شو چې عثمان قتل شو نبی صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې الته د کیکر دونه دلان د کې نه ډېر سخت خپو صحابه کرامو ته ملګرو ترازی ما سره بیعت وکړي عهد کو چې خامخا د عثمان بدل باخلویل او کینا سبیتی شروع کو او د خپل خیلا سره رواز په دې چپلاس کې خو د الله ست عثمان شویل او بیا صحابه کرامو بیعت وکړو خبر بیا غلط ثابت چې عثمان رضی الله عنه راغی چونکی هغه په دې خبرې اشاره کړي چې په خپل عمره کې وی کا استاد ملګری اجازه ته شو ورکول دا خو زموږ شرم دی ټول دنیا به وسوي چې دشمنی کور ته راغلی عثمان وایته نه نبی دې عمره نه کړو ځلې عمره کوم ویل نبی په حدیبی کې صلح چې کله شروع شو کسان تلرات ډیر کسان لاړ رال څه خو نه کاو اخیره کې سهیل ابن عمر چا ټیم کې مسلمان شه نو راغی نبی دا غو نوم نه پالونی الان سهل الامر اوس خبره غا آسان شویل راغی د نبی سره کې نه بس مذاکرات شروع شو اتفاق په دې باندې وشو چې بس صلح کو په صلح کې شرایط نو پاغه شرایط باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه اعتراض وکړ ټینګ نش شرایط دا اول شرط دا چې سکال بتا سو عمره نه کوي دیم شرط دا چې عمره کوي نو آینده کال کې به کوي خو تاسو سره باندې خپل اصلحه چې کمی هغه په دې اصلحه چې کوم هغه تی کې دی پای کې ودا بند وی غوري دای چې کوم ساوانه پای کې ببن وی ښکارا بنئ درې ورځې به صرف تاسو په مکه کې ساري کې به بزئ او آینده کال کې به عمره کوي او بل شرط پکې داو چې کم کسان زمونږ مسلمانې دا تاسو له درته موږ ته واپس کوي که تاسو نه څوک کافران کېدل او موږ سره ملاوېدل نو تاسو به وته سره وي نبی ټیک ظاهر کې خدا شرایط د ګران معلومېدل او بل شرط پکې داو چې کم قبایل لی دې قبایلو کې چې کم کس تاسو سره ملاویږي متحد کی تاسو سره متحد شي کوم چې زموږ سره ملاویږي زموږ سره متحد شي ټیک ده معاهده به لس کاله پوري لس کاله معاهده د امن دا شرایط په ظاهر کې خو خنه معلومه ده اگر چې حقیقت کې خود کمالات وبکی عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا اعتراض اصل کې دا اسید ابن حضیر رضی الله عنه هغه تم دا اعتراض و اسید ابن حضیر رضی الله عنه چې دا اوس قبیله او سعد ابن عباده رضی الله عنه خزرج هغه تم دا اعتراض چې دا څنګه شرایط دي خو عمر ځانو علی الاعلان اعتراض کو هر چې ضرور هغه سره ویل نو ډاری کراغه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ته الله رسول نه ویل ولینی ویل من په حق باندې یو کني ویل ولینی
ویل دا په باطل دي کنه دي ویل ولې نه دي ویل که موږ مړ شو موږ جنت ته ځو کنه ویل ولې به نه ځو ویل چې دي مشري به جهنم ته ځي کنه ویل ولې به نه ځي ویل دا د ذلت شرطونه ولې دي سره ویل نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انا عبد الله ورسوله زد الله بندیم زد الله رسولیم لن اخالف امره زد الله د امر چرته مخالفت نکوم ولن یضيعني او ما به چرته نزای کوي دي کې خیر دی عمر دا نو چې کوم هغه ټینګ نشو راغی ابو بکر ته ویل ابو بکر ته مق خبره وکړه ابو بکر وته د نبی په شان ته خبره وکړه ویل عمر دا د الله نبی دی دا د الله مخالفت نه کوي دې کې خیر دی عمر ځان هوی وزړ یې سخه پوما او صلح چې کله وشو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل تاسو قربانی چې کوم دغه وکي او د خپل حرامونه پرانیزي سرونه وخروي ټول خاموش پاتې شو غم زدو کنه کړي وګ سفر یې کړی دی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه د ام سلمہ رضی الله عنها خیمه ته ورغه ام سلمہ په دې کې ځان څه بولې وا او ته ویلي یا رسول الله خپه غوسه ولته نه ګورې دې ملګرو ته زه تم قرباني وکي سرونه وخروي او حرام درې کوي دی زما خبره نه مني هغه پوي شغو خيار خزوه نبی له چې الله دا بیبيانه ورکړي واسه نه ورکړي دګړي زیرکتیا او خيارتوب پکې پروت هغه ورته له رسول الله زړه طریقه خیمه وکوي ول څه طریقه ول څه وک بار ته وځ خپل څاروي په خپل حلال کا چاته وی چې دا سر د لوخري و دا ټول ملګری به شي وکي هغه ول ټیک دی ویل لا وو ته قرباني وکړي یو کس تیر مال سره وخروا چې صحابه ولید چې نبی خو ځان حلال کړو احرام نه بس ټول د قشاد کارو کوي قریب و چې بازي یو بازو زخمی کړی وي د غم دلاسه پلار چې روان شو عمر وای ما ویل چې ما خو ډېر سختي وکړه د نبی سره بزان پوي نه شو ما مخکې زما بارکه چرته آیتونه نازل نشي روان منډه و مخکې روان د لخرنا روس سره بس په دلاره کې आवाज شي یا عمر اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی دی غواړي زرالم یریګم ورپېدم نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دا سورۃ ولستو انا فتحنا لك فتحا مبینا من تعالی ښکاره فتح درکړه ما ته یا رسول الله فتح هو دا فتح ده ها دا فتح ده الله فتح تاسو درکړه عمر دا نو وی د دې سختۍ په وجه باندې چې ما د نبی سره سختي کړې و ډېر ریدم ما ډېر روجي دی ولې دې لپاره وی ډېر صدقات په وکړو ډېر استغفار مې غوښتل چې الله مې چته راول نشي په دې باندې بیا په ومه هجری کې د شعبان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم د حوازن قبیله چې حوازن دا تربای والا قو تربه دا غینه عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه په قیادت کې 10 کسان عمر قائد مقرر کړ چې تلاړ شه او په حوازن قبیله باندې حمله وکړه د شاده طرف نه اچانک په حمله وکړه عمر ځانو هغه قیادت سنبال ک 10 کسان ځان سره واغستل ابن کثیر لیکل البدایه و نهایه کې چونکه هغه حوازن قبیله چې ونه هغه دشمنانو د نبی صلی الله علیه وسلم نو عمر دا سکارو کو چې هغه پسان نه خبرول نو عمر با د شپې مزل کو د ورځې با هغه چرته پټېدو صحابه کرام به ځان سره پټول چرته په یوځای کې خفیه به کېناسته او د شپې به مزل کاوه چې چرته را باندې هغه پوي نشي ویل او بهرحال هغه ته خبر رسیدلې و پس طریقه باندې هغه پوي شي چې عمر کله ورسېد غزي ته نږدې شي ستاغي غزي پرې هود غون لاړو تختید عمر شيون هغه بره تختید ټول و تختیدل او په دې موقع باندې عمر بن الخطاب ځان سره یو سړی چې کومو هغه واغستلو د بنو هلال قبیله نه هغه ځان سره ګایډ اغستو چې متلار خېوا چې کله هغه و تختید هغه هلالي وته ویل بنو هلال قبیله ویل خصعم قبیله چې خصعم دا خوم د نبی صلی الله علیه وسلم دشمنان دي چې هغه و تختیدل او زه پرې خو د خرازه په خصعم قبیله باندې ورزو کنه ویل د عمر تابعداري ته وګوره عمر ته سوې نه زنه شموت لیلته زه رسول الله صلی الله علیه وسلم حوازن ته لګلم زه خصعم ته نیم را لګلې زه د بی اجازه ته کار نشم کولای دا د عمر چې کومو دا زیرکتیا وا دارنګه عمر بن الخطاب رضی الله عنه په غزوه خیبر کې ام شریک شوه دی او دا غي پوره تفصیل او دا نور غزوات کې چې کوم دا شرکت ان شاء الله تعالی باندې جمعه کې بیان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين